لا یوه حکیم پوښتنه وشوه چې تا ته څه شی ډېر جالبه دی؟ څه شي ته ډېر حیران کړی یې؟ ځواب یې دا و چې انسان عجیب مخلوق دی، ځکه د مال ګټلو لپاره خپل روغتیا یا صحت بربادوي، خو د دغه نعمت د روغتیا یا صحت ترلاسه کولو لپاره بیرته بیا ګڼ مال لګوي. دغه ګټل شوی مال ټول د روغتیا د بیرته ترلاسه کولو لپاره لګوي. د خپل راتلونکي په اړه دومره اندېښمن وي چې له خپل حاله هیڅ خوند نه اخلي. دغه کم حالت کې چې دی له دغه هیڅ خوند نه اخلي، ځکه د راتلونکي په اړه اندېښمن وي. داسې ژوند کوي لکه دی چې هیڅ نه مري، خو داسې مري لکه دی چې هیڅ ژوند نه وي کړی. د مال لپاره خپل صحت مه بربادوئ، له ژونده خوند واخلئ. خپل زړونه د الله تعالی په عبادت باندې ډاډه کړئ، ځکه سکون په مال کې نشته. سکون یوازې د الله تعالی په ذکر او عبادت کې دی، ځکه ذکر او عبادت له روح سره تړلی او مال روح نشي آرامه کولی. یوازې د الله تعالی عبادت او ذکر دی چې انسان زړه راحته کولی او ډاډه کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.